د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام غواړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یک شنبه د ثور 23مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 12 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سر وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د خوړو نړیوال پروګرام د بغلان ولایت په سیلابونو کې د مړو شمېر 300 تنه اعلان کړی دی. نن د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. او په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشا کرومیا د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د کرنې او مالداري له مرستیال صدر اعظم عثماني سره کتلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام د بغلان ولایت په سیلابونو کې د مړو شمېر 300 تنه اعلان کړي دي. پر ایکس د خوړو نړیوال پروګرام د ورکړل شوي شمیرو پر بنسټ په دغه ولایت کې سیلابونو د راوتلو له امله څه باندې 1000 کورونه هم ویجاړ شوي دي. نن د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د غویي میاشتې په 23مه نیټه د هیواد په 8 ولایتونو کې د وروسته او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د وروسته او سیلابونو اټکل شوی دی. خبرپاڼه کې د ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې له 15 تر 25 ملي مترو پورې ښودل شوې ده. او په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشا کرومیا د کرنې اوبو لګولې او مالداري وزارت د کرنې او مالدارۍ له مرستیال صدر اعظم عثماني سره کتلې دي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې د هیواد د کرنې او مالداري پراختیا لپاره د جاپان د همکارۍ په تړاو خبرې اترې شوې دي. درنو اوریدونکو، په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.